جیپسي صاحب ده که کمانډین سکاوټ ده اسم الطاف صاحب دغه چې کوم کارونه کړي دي د علاقې کې د مثال نشته یو خو د همن په باره کې دوی زیات کار نه کړي ولې همن ضروري ده په علاقه کې د امن زیات خدمت کړی دوم په علاقه کې د کردار د قبایلو په طریقه ادا کړی ده نو هغه شان ټول قیمتي سوي دي بل دی چې کوم راغلی د په علاقه کې زیات واټر سپلای سکیمونه کړي دي د ډیولپمنټ زیات کارونه کړي دي زیات عوام ځینې خوشحاله د هر وخت د شکریه موږ ادا کوو اولی خو لکه جی اف سی چې موږ نن غوښتي به د الوداعي تقریب رو پاکه د سره چې موږ ملاو شي او ماشاءالله موږ د دغه وکړه او د رسختي چې کوم پروګرام و دوام وکړو په دا نه مخه چې کله دی ټرانسفر شوی دی ونه ته او د جرګې سره هم هیلپ کړی دی د امن په باره کې هم د جرګې سره هیلپ کړی دی د ونه په باره کې چې کوم د تجرګه راغلی دو دا ور سره ملا شوی دو یا د امن باره کې چې کوم داسې کیسې وي داس خبره وي یا د مجر کیسه وه یا د ځمکول کیسه وه نو په دا باندې د ده نه موږ ډېر خوښ وي او د ده نه موږ ډېر نغه وشو چې ده د موږ سپورټ وکړه سب ډیویژن وانه په وانه کې چې داسې مسله روغله دو ډارې که د هغه نه په خاص ایکشن دو اولي جرګه روغوښته د دغه په وجه باندې موږ د ده نه ډېر خوښ وي چې د امن په باره کې د جرګې په باره کې دو اولي هم سره خو نن واقعي چې ډېره مفیده جرګه وشوله ډېره ښکلې جرګه ورسره وشوله واخو الوداعي خو بهرحال په دا حق کې چې د ده د طرف نه کومې خبرې وشولې بالکل هغه د میږ غږ چې کوم و هغه خبرې ده میږ ته وکړلې چې کومه مطالبې یا کیسې میږ ورته کړلې په دا حق کې لکه مثال د مین خبره د انګوره ډې د بارډر د ګیټ وله خبره وه نو هغه نه ده میږ ته پیره امید رو کړی دی چې دوه هفتې بونه کیدای شي درې څلورې د ووړي نور امید دی چې هغه بارډر وکړي